بسم الله محمدی وایي ډاکټر عبدالله لبسرین وایي ګران اوریدونکو السلام علیکم. د کرزي د حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند غړی بسم الله محمدی د عبدالله په اړه په تازه څرګندونو کې نوموړی سخت ټکولی دی. لیکوال او ژورنالست رازق مامون لیکي چې بسم الله محمدی له ډاکټر عبدالله څخه په دې ډېر خوابدی دی چې نوموړي ته یې په تېرو 5 کلونو کې هېڅ پام نه دی کړی. بسم الله محمدی چې له خپلې سیاسي انزوا څخه رنځېږي د ټاکنو په پیل کې له حنیف اتمر سره یو ځای شو او اوس چې د اتمر ټینګ ړنګ شو له عطا محمد نور یونس قانوني او اسماعیل خان سره د حامد کرزي په شاوخوا کې راتاویږي. بسم الله محمدي په وروستیو کې په هغه محفل کې چې د ده په کور کې شوی وویلي دي چې عبدالله سکلیټ د یوې ښځې د سکلیټ په څیر دی. نوموړي ویلي عبدالله د هغه څه د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوي چې خدای پاک نه دی ورته پیدا کړی، یعنی جمهوري ریاست. بسم الله محمدي چې خپله هم د فساد ګڼې دوستي لري او ان د پچو په پیسو کې غلا کړې ده. د عبدالله بله ستونزه دا ګڼي چې د عبدالله شاوخوا ته ستر سیاسي شخصیتونه راټول شوي دي چې دی یې د مدیریت توان نه لري. هغه کولی شي د مدني ټولنې څو خویه لکان مدیریت کړي خو له وزن لرونکو کسانو سره ګزاره نه شي کولی. احمد شاه مسعود نوموړی په دې خاطر ساتلی و چې له بهرنیانو سره اړیکې پرې وساتي. جنرال محمدي د عبدالله وضعیت منفي ارزوي او په دې باور دی چې د عبدالله ټیم 15 کاله مخکې په څیر بیا هم د تمې په خلاف غټ شوی دی خو نشي کولی چې مدیریت یې کړي. بسم الله خان د مجلس غړو ته وویل تاسې په خدای رهبر لبسرین وهي، رهبر د ښځو په ډول آرایش کوي، رهبر آرایشګاه ته ځي. دې سړي 15 کاله په همدې تیر کړل. د شرم ځای ده چې د عطا محمد نور یونس قانوني او زموږ په څیر نور په سلګونه درانه کسان په داسې یوې نانځکه پسې لاړ شي چې د اشرف غني په یو نظر یې خېټه خالي کیږي. بسم الله محمدي په لومړي ځل دا اعتراف هم کړی دی چې د ټولو قوانینو او مقرراتو پر خلاف یې په تېرو ټاکنو کې د دفاع وزارت ټول امکانات د عبدالله په ګټه کارولي دي. د ملي اردو قطعاتو په ډېره اندازه درغلي ورته وکړه. هلیکوپټر یې په خدمت کې وې. په ډېرو ځایونو کې د ملي اردو منصبین د اشرف غني له کمپاینرانو سره ونښتل. حتی په هغه ساحو کې چې د اشرف غني رایې پکې ډېرې وې ټاکنیز مواد مو ور ونه لېږل. د هغوی ناظرین مو په تیارو کې پرېنښودل او هر څه د عبدالله په خدمت کې وو. خو دا نامرده چې کله څوکۍ ته ورسېد او ولې زه تخریب کړم خپله بسم الله محمدي دا څرګندونې رد کړي دي او عبدالله یې د 40 کلونو ملګری بللی دی. خو رازق مامون وایي چې دا خبرې هغه اعتمادي کس ورسره شریکې کړي دي چې په محفل کې له بسم الله محمدي سره ناست وو. په هر حال تاسو د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.